عمر قیمتی ذکر دی کنه منزل باندې وایا ابو موسى اشعری رضی الله عنه وی رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر اودس سردامو کو بی منځ کو او منزل باندې بیا دا ذکر وی ګوره اللهم اغفر لي ذنبي چاته یاد دی ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي اوس معنی دې څه ده یا الله زما ګناه وبخه او یا الله پراختیا راوله زما په کور کې او زما په رزق کې برکت واچوه وی ما رسول اسلام ته وی چې دا کومې دعاګانې دي چې تاسو وغوښتې وی رسول اسلام ما ته وی چې دا داسې دعاګانې دي چې دې هېڅ خیر نه دی پرېښودی څه خیر نه دی پاتې شوی یا الله زما ګناه وبخه کور پراخه که او رزق کې برکت واچوه نو چې رزق کې دې برکت شو کور دې پراخه شو ګناه دې وبخلی شو هر څه تاته میلاو شو